सलामकुम नन मंगा په یو ډیر لازم ټاپک باندې خبرې کوو نیوروبین ټابلیټ چې کوم بي کمپلیکس دي. نن به موږ په دې باره کې ډسکشن کوو. د نیوروبین ټابلیټ سي په ګلف کنټریز کې نیوروبین په نوم باندې ملاوي، پاکستان کې هم د نیوروبین په نوم باندې. د دې نه علاوه د نیوروبین فورټ یا د نیوروبي په نوم باندې ملاويږي. دا موږ نن خبر کوو په ما چې دا څنګه کار کوو، په څه طریقه باندې پړل پکار دي. ټول نه لونی خبر ده چې دا انرژي چې دا نو هغه موږ راکې طاقت چې موږ څه کوو، کم خوراک چې موږ کوو نو هغه بدلې انرژي ده. دویمه خبر ده چې دا په برین کې ډېر ښه کار کوي، په مازغو کې نو یاداشت چې دی نو هغه امپروف کوي. صحیح ده. او د دې نه علاوه چې دی دا ډایبټیک پیشنټ چې تاسو څومره لیدلي د هغو دپاره ډېر زیات لازمي. په دې موږ ته پته نشي چې دا ولې وسکوري، نو په دې باره کې موږ ډسکشن کوو. ډایبټیک پیشنټ لپاره ولې دا لازم دي، شوګر مریض لپاره. څونم چې د شوګر مریضان دي هغه یو میډیسن خپل میټ فارمینګ ورته وایي. صحیح ده. د هغې د وجې چې دی نو په د هغو چې دی د وایټامین B12 چې دی په هغې کمې پکې راځي، او لاسونه چې دی دا میږي کېږي. یا د دې نه علاوه چې دی نو دا په الزایمر ډیزیز کې استعمالېږي، کوم چې شارټ ټرم میموري داسې دا میموري چې دی نو هغه امپروف کوي. د دې نه علاوه چې دی دا په اعصابي کمزوري کې هم ډېر ښه کار کوي. صحیح ده. بل دا خبره چې د یو ښه وایټامین دی بي کمپلیکس کوم چې په شوګر مریضانو کې ډېر زیات ښه کار کوي. کوم B12 کمې چې راځي په شوګر مریضانو کې د هغو دپاره هم ښه زبردست کار کوي. د دې نه علاوه چې دی نو د ډوزیج چې دا په کومه طریقه باندې خوړل پکار دي، کوم چې بي کمپلیکس د نیوروبین په نوم باندې راځي نو هغه عموماً 2 ټایمه یا یو ټایم چې دی د سهار د ناشتې نه پس تاسو استعمالولی شي. او دا واټر سالوبل وایټامین دی نو عادي دونه سایډ افیکټ نشته د باډي نه وځي. فرض که موږ ډېر مقدار کې هم استعمال کوو نو دا چې دی نو ایکسریټ کېږي، مطلب دا چې په باډي کې نه پاتې کېږي. د دې نه علاوه چې ستاسو هم څه قسمه کوېسچن نو هغه په کمنټ سیکشن کې یا موږ ته انباکس کولی شئ. مننه.